فیمیل ریپروډکټیو سیستم په درې ډایګرامز باندې شو کړی دی. صحیح ده. دا ډایګرام چې کوم دی نو دا فرنٹ ویو ده. صحیح ده. او په دې کې ایکسټرنل جینیټل ارګنز یا ایکسټرنل جینیټیریا د فیمیل ښکاري، مطلب ولوا ریجن چې کوم دی. صحیح ده. دا یو ډایګرام چې کوم دی نو دا سایډ ویو ده. صحیح ده. مطلب چې کله فیمیل په سایډ باندې ودرېږي نو د هغې چې کوم مطلب یو سایډ کټ شوی دی او دا بل سایډ تاسو ته ښکاري، نو دا مونږ ته ایکسټرنل جینیټل ارګنز هم شو کوي او انټرنل جینیټل ارګنز هم شو کوي. صحیح ده. او دا ډایګرام چې کوم دی نو دا انټرنل جینیټل ارګنز شو کوي، کوم چې موږ ته په نظر باندې نه راځي. صحیح ده. نو د ایکسټرنل جینیټیریا یا ایکسټرنل جینیټل ارګنز خو موږ مخکې ویډیو کې کلیر کړی دی. اوس که موږ سایډ ویو ته راشو نو په سایډ ویو کې دلته زموږ سره چې کوم دی مانسپیوس ریجن وي، دا زموږ سره لیبیا میجورا ده، دا بیا لیبیا مینورا ده، دا چې کوم دی نو دا زموږ سره کلیټوریس دی دا، او دا اوپننګ چې کوم دی نو دا یوریترل اوپننګ دی کوم چې د بلیډر سره کنیکټ دی، او د دې نه را دېخوا که موږ دې له راشو نو دا بیا زموږ سره ویجاینل اوپننګ دی کوم چې د ویجاینا سره کنیکټ دی، او هغه بیا فاینلي زموږ سره د یوټرس سره کنیکټ دی، او دا چې کوم دی نو انس دی، انس بیا زموږ سره د ریکټم سره کنیکټ دی. صحیح ده. نو دا یې سایډ ویو شو. دا ویډیو دا نو دا موږ مینلی په فیمیل انټرنل جینیټل ارګنز یا فیمیل انټرنل جینیټیریا باندې جوړو چې کوم زموږ سره انټرنل جینیټل ارګنز دي کوم چې موږ ته په نظر باندې نه راځي. نو یاد ساتئ چې د فیمیل انټرنل جینیټل ارګنز کې زموږ سره اپیر اف اوریز مطلب دوه کې زموږ سره اوریز وي، اپیر مطلب جوړه، نو یو اوری دا شو یو اوری دا شو. او دې نه علاوه اوویډکټس کوم چې د دې نه زموږ سره دا ډکټس دي دې ته موږ اوویډکټس وایو. او دې نه علاوه یوټرس دا ریجن چې کوم دی دا زموږ سره یوټرس دی. او د دې نه علاوه سرویکس کوم چې دا ریجن دی دا تنګ ریجن د یوټرس نه دی ته موږ بیا سرویکس وایو. او د دې نه علاوه چې کوم دا ټیوب دی نو دې ته موږ ویجاینا وایو. صحیح ده. نو فیمیل انټرنل جینیټیریا په دې باندې مشتمل وي. اوس څنګه چې موږ فیمیل ایکسټرنل جینیټل ارګنز ته په شریکه باندې ولوا ریجن ویلو. صحیح ده. نو دغه شانتي د فیمیل انټرنل جینیټل ارګنز ته موږ فیمیل ریپروډکټیو ټریکټ وایو. صحیح ده. هغه کوم ناري وغیرہ کوم ډکټس چې وي هغه. صحیح ده. نو انټرنل ریپروډکټیو سټرکچرز ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ فیمیل ریپروډکټیو ټریکټ وایو. صحیح ده. په شریکه باندې وګورئ زموږ سره فیمیل ګونیډز دي او دا زموږ سره پروډوس کوي اوه د اوم جمع ده، او د دې نه علاوه دې ته موږ ایکس هم ویلی شو. صحیح ده. او هارمونز هم پیدا کوي. فیمیل ګونیډز دي دا زموږ سره اوه پیدا کوي مطلب ایکس پیدا کوي، او د هغې نه علاوه هارمونز پیدا کوي. فیمیل سکس هارمونز ایسټروجن او پروجسترون پیدا کوي. صحیح ده. اوس ګونیډ لکه موږ راشو چې دا ګونیډ څه څیز دی، ګونیډ موږ څه ته وایو؟ نو ګونیډ زموږ سره سپیشلایزډ ارګنز دي چې دا ګیمیټس پیدا کوي او سکس هارمونز پیدا کوي. نو ګیمیټس هم زموږ سره مختلف وي او سکس هارمونز هم مختلف وي، مطلب ګیمیټس زموږ سره سپرم هم کېدای شي، ایګ هم کېدای شي، او سکس هارمونز هم زموږ سره هم ټسټوسټرون هم کېدای شي او ایسټروجن او پروجسترون هم کېدای شي. اوس که فرض که زموږ سره میل ګونیډ وي مطلب ټیسټس، نو هغه به زموږ سره میل ګیمیټ پیدا کوي، سپرم به پیدا کوي. او هغه که فرض که زموږ سره هارمونز پیدا کوي نو هغه به بیا میل سکس هارمونز ټسټوسټرون پیدا کوي. خو چونکې موږ ووایو چې دا زموږ سره فیمیل ګونیډز دي نو فیمیل ګونیډز به اوه پیدا کوي مطلب ایګ به پیدا کوي، او هارمونز به پیدا کوي مطلب ایسټروجن او پروجسترون هارمونز به پیدا کوي په فیمیل کې. صحیح ده. ها فلانک د یوټرس ان ایچ سایډ مطلب دا د یوټرس نه په یو سایډ او بل سایډ باندې داسې موجود وي فلانکینګ کوي. صحیح ده. او د دې نه علاوه چې کوم دی نو هیلډ ان پلیس ان پیریټونیل کیویټي بای سیورل لیګمنټس، او په پیریټونیل کیویټي کې زموږ سره دا دننه موجود وي او دا سیورل لیګمنټس باندې اټیچ وي مختلفو ځایونو ته، نو په دې وجه باندې دا په ځای باندې وي. صحیح ده. ښه المنډ شیپ د دې چې کوم شکل دی نو هغه د بادام د دانې په شان دی، د بادام په شان دی، او د دې چې کوم لینث دی مطلب اوږدوالی دی نو هغه 3 to 5 سانتي میټر که دا موږ په انچو کې واخلو نو تقریبا 1.5 انچه د دې اوږدوالی دی، او 2 to 3 سانتي میټر وایډ وي مطلب پلنوالی، نو که دا موږ په انچو کې واخلو نو تقریبا 1 انچه د دې پلنوالی وي. صحیح ده. many vesicles called ovarian follicles په دې کې دننه چې کوم دی نو ډېر زیات vesicles موجود وي، هغه vesicles ته موږ ovarian follicles وایو. او د دې نه علاوه each consists of an immature egg called an oocyte، او هر یو ovarian follicle کې دننه زموږ سره چې کوم دی نو immature oocyte موجود وي چې هغې ته موږ څه وایو؟ immature egg پکې موجود وي چې هغې ته موږ oocyte وایو. صحیح ده. ښه دغه شانتي زموږ سره چې ایچ منت اډلټ وومن کوم وي نو هغه چې کوم فالیکل پکې پوښ شوی وي، رایپنینګ فالیکل پکې کوم وي، موږ خو چې مطلب په دې کې ډېر زیات فالیکلز وي، نو چې کوم هر میاشت پکې بیا یو فالیکل زموږ سره پخېږي مچور کېږي نو هغه بیا زموږ سره څه چل کوي؟ د هغه نه اوولیشن کېږي، مطلب ایګ هغه ریلیز کوي، هر میاشت ایګ ریلیز کوي. صحیح ده. نو یاد ساتئ
چې یوزولي د اووریز الټرنیټ ان ریلیزینګ اوسایټ مونږ خدا وایي چې مطلب هر میاشت دغه ریلیز کیږي اوسایټ ریلیز کیږي مطلب ایګ ریلیز کیږي خو دا خو زموږ سره دوه اووریز دي نو مطلب د کم یو نه به ریلیز کیږي نو یاد ساتئ چې دا الټرنیټ وي مطلب که یوه میاشت د دې نه ایګ ریلیز شو نو بله میاشت د دې نه ایګ ریلیز کیږي صحیح ده نو په دې طریقه باندې الټرنیټلی ایګ ریلیز کوي صحیح ده د ایګ ریلیز کولو پروسس ته مونږ څه وایو اوولیشن ورته وایي صحیح ده دا ایګ ریلیز شي ښه after ovulation the ruptured follicle is transformed into corpus luteum او چې کله زموږ سره ایګ ریلیز کی نو دا بقایا چې کوم رپچرډ فالیکل وي نو د دې نه بیا کارپس لوټیم جوړ شي دغه کارپس لوټیم بیا هارمونز پیدا کوي دغه هارمونز موستلی زموږ سره پروجسترون هارمون وي صحیح ده ګوره موږ دا خبره وکړه چې په دې کې زموږ سره ډېر زیات اوورین فالیکلز پکې موجود وي او په هر یو اوورین فالیکل کې دننه زموږ سره امچور ایګ موجود وي چې هغې ته موږ اوسایډ وایو نو اوس موږ فرض کړه یو فالیکل د دې نه راخلو نو دا زموږ سره او هغې کې بیا مطلب موږ سټیجز ډسکس کوو او بیا وایو چې مطلب په هغې کې هغې نه زموږ سره ایګ ریلیز شو نو که فرض کړه موږ پکې یو کنسیډر کړو دا خو وي ډېر خو مطلب که موږ پکې یو کنسیډر کړو نو هغه یو په دې سټیج کې زموږ سره چې کوم دی نو دا شو پرایمورډیل فالیکل بیا گروینګ فالیکل بیا دا چینج شي زموږ سره پرایمري فالیکل ته بیا سیکنډري فالیکل ته بیا مچور فالیکل یا دې ته موږ ګریفاین فالیکل هم وایو او بیا چې کله چونکې دا مچور شوی دی نو ایګ پکې هم مچور شوی نو بیا دا ایګ ریلیز کی نو چې ایګ ریلیز کی د پروسس ته موږ اوولیشن وایو او دې فالیکل ته اوس موږ رپچرډ فالیکل وایو او دا رپچرډ فالیکل بیا زموږ سره چینج شي کارپس لوټیم ته صحیح ده نو دا په ټول فالیکلز کې داسې کېږي موږ پکې صرف یو راواغستو او هغه هم ډسکس کوو اوس چې کوم دا فالیکلز دي صحیح ده په دې سټیجز کې چې کله وي نو دا زموږ سره چې کله هارمونز ریلیز کوي نو دغه هارمونز موستلی زموږ سره ایسټروجن هارمون وي دا ایسټروجن هارمونز راځي او په دې ځای کې په یوټرس کې چې زموږ سره کوم انډومیټریم لیر دی نو هغه جوړوي چې مطلب که فرض کې زموږ سره ایګ راشي او هغه بیا امپلانټیشن د هغې کېږي مطلب که فرض که په دې ځای کې د بیبي ډیولپمنټ کېږي د ماشوم ډیولپمنټ نو د هغې لپاره انډومیټریم لیر تیاروي او یاد ساتئ چې کله زموږ سره کارپس لوټیم جوړ شي نو کارپس لوټیم چې کوم هارمون ریلیز کوي نو هغه مینلی زموږ سره پروجسترون هارمون وي دغه پروجسترون هارمون هم په انډومیټریم لیر باندې کار کوي کوم انډومیټریم لیر چې ایسټروجن هارمون جوړ کړی دی هغه فردر موډیفای کوي وسکولرایز کوي ویسلز پکې بوځي او د هغې نه علاوه نور یې پریپیر کوي چې مطلب کله زموږ سره دا ایګ راشي او په دې ځای کې سپام راغلی وي نو سپام یې فرټیلایز کړي نو که دا فرټیلایز ایګ بیا راځي دا زایګوټ او دې خوا زموږ سره بیا امبریو امپلانټیشن کېږي دلته کې بیا اټیچ کیږي د یوټرس د دیوالونو سره چې مطلب د ته خوراک راځي د ډیولپمنټ لپاره او چې کوم اکسیجن د اکسیجن ورته راځي او د دې چې کوم مطلب ویسټ مټیریل دی هغه او د هغې نه علاوه چې کوم کاربن ډای اکساید وغیره دي نو هغه د مور سیستم ته واپس ځي نو د هغې لپاره زموږ سره ایسټروجن چې کوم دا فالیکل ریلیز کوي نو هغه انډومیټریم لیر جوړ کړي چې کله بیا کارپس لوټیم پروجسترون ریلیز کوي نو هغه دغه انډومیټریم لیر چې کوم دی نو دغه فردر موډیفای کوي بیا صحیح ده د اووریز نه بعد موږ راځو اوویډکټس دی صحیح ده نو اوویډکټس چې کوم دی آلسو کالډ یوټراین ټیوبس یا فلوپین ټیوبس دې ته موږ یوټراین ټیوبس هم وایو صحیح ده دا چې کوم ریجن دی نو دې ته موږ اوویډکټ یا دې ته موږ یوټراین ټیوب وایو یوټراین ټیوب ورته ځکه وایو چې دا هغه ټیوبس دي چې دا یوټرس ته اټیچ دي او فلوپین ټیوبس ورته هم وایو ځکه چې په فرست ټایم باندې فلوپین ساینټیسټ دا سټډي کړي صحیح ده فیمبری دا زموږ سره پکې سیسیس دی نو دا فنګر لایک پارټس دي دا چې کوم پارټس دي دا فنګر لایک پارټس دی د ګوتو په شان دي پارټس چې کوم دي نو دې ته موږ فیمبری وایو صحیح ده ها انیشل پارټ اف فیمیل ډکټ سیستم د فیمیل چې کوم ډکټ سیستم دی کوم نالو والی سیستم دی نو هغې کې دا زموږ سره انیشل پارټس دي مطلب د دې ځای نه زموږ سره دا ډکټ سیستم شروع شي بیا دام ډکټ سیستم دی دام ډکټ سیستم دی نو مطلب دا انیشل پارټ اولنی پارټ دی ریسیو اوولیټډ سیکنډري اوسایټ فلوپین ټیوب زموږ سره څه چل کوي دا اوولیټډ سیکنډري اوسایټ ریسیو کی مطلب زموږ سره چې کله دا پروسس وشي تاسو ته ما ووایي هر میاشت چې کله اوولیشن کېږي نو سیکنډري اوسایټ ریلیز کېږي صحیح ده اوجینیسس کې به بیا موږ ووایو چې سیکنډري اوسایټ موږ څه ته وایو نو سیکنډري اوسایټ ریلیز شي مطلب ایګ ریلیز شي دغه ایګ چې کوم دی نو زموږ سره په دغه ټایم کې د اوولیشن په دغه ورځو کې چې کوم دا فیمبری دی فنګر لایک پروجیکشنز دي نو دا څه چل کوي دا داسې موومنټ کوي صحیح ده د دې اووریز نه چاپیره نو چې کله په دغه دوران کې اوولیشن وشي نو دا ایګ ډایرکټ اوچت کی او دې خوا یې راوړي مطلب دې خوا خو بیا خالي ځای دی پیروټونیل کیویټي ده نو هسې نه که دا ایګ چېرته لاندې پرېوځي نو دا یې بره راواخلي صحیح ده ښه سایټ اف فرټیلایزیشن اپر تھرډ دا اوویډکټ زموږ سره هغه ځای دی چې دلته زموږ سره څه کېږي فرټیلایزیشن کېږي موسټلی زموږ سره چې کوم اپر تھرډ ریجن دی مطلب کوم چې امپولا ریجن ورته موږ وایو نو هغې کې زموږ سره دا دغه کېږي فرټیلایزیشن کېږي صحیح ده مطلب سپرم دلته راغلی وي داسې
نو سپرم او ایگ په دې ځای کې د یو بل سره ملاو شي او زایګوټ جوړ شي، فرټیلایزیشن وشي. صحیح ده؟ ها 8 to 10 سانتي متر لانګ، تقریبا 3.5 انچي دا زموږ سره سوي اوږده وي. صحیح ده؟ په اوږدوالي باندې 3.5 انچي وي تقریبا. contains smooth muscles او ciliated and non-ciliated cells. په دې کې زموږ سره smooth muscles زموږ په باډي کې درې قسم مسلز دي، مطلب cardiac muscles د کوم نه چې هارت جوړي، skeletal muscles کوم چې skeleton ته اړای شي، او smooth muscles د کوم نه چې visceral organs internal organs جوړي. نو دا زموږ سره څه دي؟ دا smooth muscles نه جوړ دي، smooth muscles نه جوړ دي. او په دې کې زموږ سره ciliated او non-ciliated cells وي، مطلب هغه cells چې د هغې نه cilia رایز شوي وي. صحیح ده؟ نو د دې cilia زموږ سره څه کار دی؟ دا cilia beating کوي. صحیح ده که نه؟ مطلب دا زموږ سره رقیږي، داسې موومنټ کوي او د دې موومنټ په وجه باندې دا ایک خو نان موټایل دی. ګوره که سپام دلته ډیپازیټ شوی وي نو سپام پسې خو فلیجلا موجود وي، هغه خو د فلیجلا په زور باندې دلته رارسي. خو دا ایک بیا زموږ سره څنګه دی خوا پوش کېږي، نو ایک پسې خو سیلیا، ایک پسې خو فلیجلا یا سیلیا وغیره نشته، نو دا سیلیټډ سیلز په یوټراین ټیوبس کې لګېدلي وي او هغه داسې موومنټ کوي او پوش کوي یې دې طرف ته. صحیح ده؟ او د دې نه علاوه چې کوم زموږ سره دا یوټراین ټیوبس چې کوم سموث مسلز نه جوړ دي، دا سموث مسلز پیرسټالسیس هم کوي. دا هغه پیرسټالسیس په وجه باندې هم دا زموږ سره دی خوځي، مطلب داسې پوش ورکوي او دی خوا یې راولي. نو دا خبره مونږ وکړه چې مطلب اوسایډ زموږ سره ټوورډز یوټرس بای مسکولر پیرسټالسیس اینډ بیټینګ اف سیلیا. صحیح ده؟ د دې په وجه باندې دا ایک زموږ سره یوټرس طرف ته ځي. What's the non-ciliated cells په کې څه کار دی؟ نو produce secretion that keeps the oocytes. دا چې کوم non-ciliated cells په کې د دې سره سره لګېدلي وي، مطلب په دې ځای کې موږ وایو چې دا په کې non-ciliated cells دي راسي. نو دا non-ciliated cells secretion کوي. صحیح ده که نه؟ مطلب زموږ سره چې کوم دی نو خاص قسمه سیزونه خارجي، د هغه سیزونو خارجولو په وجه باندې دې ایک ته خوراک هم ملاویږي او دا ایک لوند هم ساتي، لمدی هم ساتي. که فرض که دا وچه شي نو بیا مسله ده. او یوازې ایک لمده یا خوراک ورله نه ورکوي، بلکې سپام چې کوم دی نو هغه هم چې دلته راغلی وي نو هغه هم لوند ساتي چې وچ نه شي او هغه له هم خوراک ورکوي. صحیح ده؟ یوټرس ته راځو چې یوټرس ته موږ وم هم وایو. صحیح ده؟ لوکیټډ ان پیلوس، دا چې کوم دی زموږ سره په دې پیلوس ریجن کې دننه موجود وي او انټیریئر ټو ریکټم، د ریکټم نه مخکې وي. صحیح ده؟ دا زموږ سره ریکټم دی نو د ریکټم نه دا زموږ سره مخکې دی. صحیح ده؟ مطلب دا ریکټم ریجن دی نو دا زموږ سره د ریکټم نه مخکې دی. and posterior to bladder، او د بلیډر نه وروسته وي، نو مطلب دا زموږ سره بلیډر دی نو د بلیډر نه وروسته او د ریکټم نه مخکې په دې ځای کې موجود وي. صحیح ده؟ ښه شیپ لکه موږ راشو د دې شکل نو دا زموږ سره د انورټډ پیر په شان دی، مطلب ناشپاتې چې کله موږ الټا کړو. صحیح ده؟ مطلب عام طور خو ناشپاتې داسې وي. صحیح ده؟ نو مطلب چې موږ الټا کړو نو داسې شي. نو دې شکل ته وګورئ او دې ته وګورئ نو دا زموږ سره تقریبا یو شان دي، ځکه موږ وایو چې یوټرس زموږ سره د انورټډ پیر په شان دی. صحیح ده؟ ښه که د دې سایز نه موږ راشو نو 3 انچه پورې د دې زموږ سره اوږدوالی دی، 2 انچه پورې د دې زموږ سره پلنوالی دی او 1 انچه چې کوم دی نو د دې پیړوالی دی. صحیح ده؟ 1 انچه د دې دیوالونه پیړ دی. صحیح ده؟ هالو دی دا زموږ سره. صحیح ده؟ مطلب دننه دا ډډ دی، کوکلا دی، خالي دی. ریسیو اینډ نریش فرټیلایزډ اوم، او د دې کار دا دی چې کله زموږ سره دلته ایک فرټیلایز شي او هغه بیا دې خوا راشي نو هغه ریسیو کی او د هغې نه بعد یې څه کي؟ خوراک ورله ورکوي. صحیح ده؟ مطلب ریسیو کوي هم او خوراک ورله هم ورکوي، نرش کوي هم. صحیح ده؟ ښه که د دې مونږ پارټس له راشو، حصو له راشو، نو د دې زموږ سره 3 حصې دي. دې ریجن ته مونږ فنډس وایو، دې ریجن ته مونږ باډي وایو او دې ریجن ته مونږ سرویکس ریجن وایو. صحیح ده؟ نو پارټس کې زموږ سره فنډس، باډي او سرویکس. ښه که والز له راشو، د دې دیوال له مونږ راشو نو دا په 3 لیرز باندې مشتمل وي. د دې دا دیوالونه په 3 لیرز باندې مشتمل وي. یو ته مونږ پیریمیټریم وایو، پیری مینس چارچاپیره، مطلب چې کوم اوټر لیر دی نو هغې اوټر لیر ته مونږ څه وایو؟ پیریمیټریم وایو. دا نری وي. صحیح ده؟ پین وي. مایومیټریم زموږ سره، مایو مینز مسلز، نو کوم چې مسلز پکې موجود وي او پیر لیر وي نو هغه لیر ته مونږ څه وایو؟ مایومیټریم. نو دا زموږ سره مسکولر لیر وي او دا پیر وي. صحیح ده؟ او بل چې کوم دی زموږ سره انډومیټریم، نو انډومیټریم زموږ سره دنننی لیر وي او دا واسکولر لیر وي، مطلب په دې کې ویسلز تللي وي، رګونه پکې تللي وي. صحیح ده؟ که ډایګرامټیکلي مونږ راشو نو مطلب زموږ سره په دې ځای کې یو بل لیر موجود وي، هغه لیر ته مونږ څه وایو؟ هغه لیر ته بیا مونږ انډومیټریم وایو. دا زموږ سره انډومیټریم لیر وي داسې. صحیح ده؟ انډومیټریم لیر چې په دې کې رګونه تللي وي، ویسلز پکې تللي وي. صحیح ده؟ دا ریجن چې کوم دی نو دا زموږ سره مایومیټریم وي. صحیح ده؟ مطلب تک لیر وي او د مسلز نه جوړ وي، نو دې ریجن ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ مایومیټریم وایو. او چې کوم اخرنی لیر وي نو هغې ته بیا مونږ پیریمیټریم وایو. صحیح ده؟ مطلب چارچاپیره چې کوم وي نو دا زموږ سره پیریمیټریم شو، دا زموږ سره مایومیټریم شو او دا یو چې کوم دی نو دا زموږ سره انډومیټریم شو، دا دننه چې کوم دی. صحیح ده؟ ښه مایومیټریم کنټریکټ ریتمیکلی ډیورینګ چایلډ برث، چې کله ماشوم په دې ځای کې مطلب فرټیلایزډ ایج راشي، په دې ځای کې ډیولپمنټ وشي
او ماشوم جوړ شي نو د هغې نه بعد چې کله بیا د ماشوم پیدا کیږي نو دا مایومیټریم ریتمیکلی کنټریکشن کوي. صحیح ده، ریتمیکلی کنټریکټ کیږي. د څه په وجه باندې ریتمیکلی کنټریکشن کوي چې کوم اکسیټوسین هارمون دی د پوسټیریور پیټیوټري ګلینډ نه ریلیز کیږي نو هغه په دې باندې اکشن کوي او ریتمیکلی کنټریکشن مطلب ماشوم بیا بهر ته پوش کیږي. صحیح ده. ښه انډومیټریم چې کوم دی دا زموږ سره سپانجي لاینینګ دی. مونږ وایو چې مطلب دا زموږ سره سپانجي لاینینګ دی. لاینینګ مطلب څنګه چې د دیوالونو له پلستر ورکړی شوی وي نو دغه شانتي چې کوم زموږ سره دا لیر دی یوټرس دی نو د یوټرس لاینینګ دی. صحیح ده، مطلب دغه شانتي ورله یو لیر ورکړی شوی دی. ښه انډومیټریم زموږ سره سپانجي لیر دی د یوټرس او که فرض که فرټیلایزیشن شوی وي اف فرټیلایزیشن has taken place که فرض که فرټیلایزیشن شوی وي مطلب په دې ځای کې ایګ ریلیز شو او دلته سپرم راغلی وي او فرټیلایزیشن شوی وي نو بیا به څه چل شوی وي امبریو امپلانټیشن به زموږ سره په دې انډومیټریم لیر کې کیږي. په دې ځای کې بیا زموږ سره امپلانټیشن وشي. صحیح ده، دا فرټیلایزډ ایګ چې کله راشي دلته بیا زموږ سره امپلانټیشن وشي. په دې ځای کې فردر بیا زموږ سره ډیولپمنٹ کیږي. امپلانټ مطلب څنګه چې بوټي موږ په ځمکه کې خخو جوړوي وکړي. صحیح ده، ځان مضبوط کی نو دغه شانتي په دې ځای کې چې کله زموږ سره دا راشي او دلته کې ځان خخ کې په دې انډومیټریم لیر کې دې پروسس ته موږ امپلانټیشن وایو نو بیا دلته فردر ډیولپمنٹ کیږي او ماشوم پیدا کیږي. خو یاد ساتئ چې موږ دلته شرط وایو چې اف فرټیلایزیشن که فرض کې فرټیلایزیشن شوی دی که فرض کې فرټیلایزیشن نه وي شوی نو بیا چې کوم سیکنډري اوسایټ ریلیز شوی دی نو هغه سیکنډري اوسایټ سیکنډ میاسیس سیکنډ میاټیک ډیویژن کمپلیټ هم دی او په دې ځای کې زموږ سره سیکنډري اوسایټ ډیفینیټیو ایګ یا ډیفینیټیو اوم ته هم چینج نشي او په سیکنډري اوسایټ په دې شکل کې زموږ سره چې کوم دی نو فلوپین ټیوب کې ډیسنټیګریټ شي او چې کوم دا فلوپین ټیوبز دی نو دا ځان ته سکی ریزابي کې سي ختم شي. او که فرض که سپرم راغلی وي دلته فرټیلایزیشن شوی وي نو د هغې نه بعد به بیا زموږ سره دا راځي دی خوا او دلته به امپلانټیشن کیږي او فردر ډیولپمنٹ به کیږي. سروکس چې کوم دی نو دا زموږ سره نیرو انټرنس ټو د یوټرس فرام ویجاینا مطلب سروکس زموږ سره یو نیرو انټرنس دی. نیرو مینز تنګ. صحیح ده، دا یو نیرو انټرنس دی د داخلېدلو یوه لاره ده. صحیح ده که نه، فرام ویجاینا ټو د یوټرس. صحیح ده که نه، مطلب د یوټرس ته د ویجاینا نه یوه تنګه انټرنس لاره ده د داخلېدلو یوه لاره ده. صحیح ده. It is normally blocked by mucus. دا نارملی چې کوم دی نو زموږ سره میوکس بلاک کړی وي. صحیح ده، دا نارملی بلاک وي داسې. صحیح ده. ښه نو په دې باندې زموږ سره بیا اکشن کوي ایسټروجن کوم چې فیمیل سیکس هارمونز دي. مطلب دلته چې کله زموږ سره دا فالیکلز ایسټروجن ریلیز کوي او په دې ځای کې انډومیټریم لیر کله ډیولپ کیږي نو د هغې سره سره دلته کې چې کوم دا لیر دی دا میوکس دی نو دا هم نریټي چینلز پکې جوړوي، لارې پکې جوړوي. صحیح ده. او د دې نه علاوه چې کوم پروسټاګلینډینز دي مطلب کوم زموږ سره چې سیمن د میل ریلیز کیږي نو په هغې کې موږ ویلو په میل ریپروډکټیو سیسټم کې چې کوم زموږ سره سیمن ریلیز شي نو په هغې کې هم زموږ سره پروسټاګلینډینز وي. دغه پروسټاګلینډینز څه کار کوي؟ ډیکریز د ویسکاسټي. د دې میوکس ویسکاسټي کوم ټینګوالی چې دی نو هغه څه کوي؟ ډیکریز کوي. او د دې نه علاوه ریورس پیریسټالسیس په دې فیمیل ریپروډکټیو ټریکټ کې په دې یوټرس کې چې کوم دی نو راولي نو د دې په وجه باندې بیا زموږ سره سپام چې کله میل په دې ځای کې پینس انزرټ کړي او دلته زموږ سره سپام ډیپازیټ شي نو دغه سپام دپاره لاره زموږ سره ایسټروجن پکې پیدا کوي په دې میوکس کې او د دې نه علاوه چې کوم پروسټاګلینډینز دي نو هغه هم په دې ځای کې لاره او مطلب په دې ځای کې بیا زموږ سره د دې ځای چې کوم ویسکاسټي ده نو هغه څه کوي؟ کمې کړي، ډیکریز کړي، ورله هغه ټینګوالی کم کړي نو په دې ځای کې سپام پاس کېدلی شي او دې خوا بیا راتللی شي. نو مطلب دا نه دی چې دا بلاک وي نو بس مکمل بلاک وي، نه، دا په بعضې حالاتو کې کولاویږي هم. لکه مطلب یوازې دا نه چې د سپام دپاره دا کولاویږي لاره پکې جوړېږي او دې خوا راځي بلکې چې کله منسټرل فلو کېږي د فیمیل چې کوم منسز دی نو هغه هم زموږ سره په دغه ټایم کې هم دا کولاو وي نو منسټرل فلو پې بهر ته راوځي او د دې نه علاوه چې کله چایلډ برث کېږي مطلب ماشوم پیدا کېږي نو په هغه ټایم کې هم دا کولاویږي او مطلب ماشوم په دې باندې بهر ته راوځي. ویجاینا نو ویجاینا زموږ سره لانګ ټیوب دی، دا یو لانګ ټیوب دی چې د دې زموږ سره اوږدوالی د 8 نه واخله د 10 سانتي میټر پورې کېدلی شي او که د دې موږ په انچز کې اوږدوالی واخلو نو دا تقریبا 3.5 انچه پورې اوږد وي. صحیح ده. دا زموږ سره ایکسټینډ فرام سروکس ټو ایکسټیریر او دا د سروکس نه بهر طرف ته ایکسټیریر طرف ته تلوي مطلب باډي ایکسټیریر ته آوټ سایډ ته. صحیح ده. مطلب که موږ په دې ډایګرام کې واخلو نو مطلب دا زموږ سره ویجاینل اوپننګ دی نو د ویجاینل اوپننګ نه دننه بیا ویجاینا وي، بیا دننه زموږ سره سروکس وي، بیا چې کوم دی نو د یوټرس باډي وي او د هغې نه بیا زموږ سره فلوپین ټیوبس تللي وي او بیا زموږ سره چې کوم دی نو دننه بیا سوي اووریز وي. نو مطلب زموږ سره چې کوم دی نو دا د باډي ایکسټیریر دی ویجاینل اوپننګ دلته نو دغه شانتي دا زموږ سره ویجاینل اوپننګ دی. صحیح ده.
ښه اسیډک پی ایچ د دې چې کم پی ایچ وي نو هغه اسیډک وي، مطلب دا چې زموږ سره اسیډک وي نو په دې وجه باندې چې کم مایکروبز وغیرہ دلته راشي نو هغه بیا سروایول نشي کولی، نو مطلب زموږ سره چې کم انټرنل جنیټیریا دي نو هغه زموږ سره د انفیکشن وغیرہ نه بچ ساتل کیږي. صحیح ده. ښه receive semen from penis during sexual intercourse او وجاینا زموږ سره هغه ځای دی چې دلته کې زموږ سره کله فیمیل د میل سره سیکشوال انټرکورس وکړي نو مطلب پینس دلته انزرټ شي نو دې ځای کې بیا زموږ سره میل سره ریلیز کی د میل پینس چې کوم دی نو سیمن دلته ریلیز کی. صحیح ده. ها exact point for menstrual flow او مطلب دا زموږ سره هغه پوینټ دی چې په کوم باندې menstrual flow هم وځي، مطلب چې کله د انډومیټریوم زموږ سره ختميږي او دا بیا زموږ سره بهر ته وځي نو دا باندې وجاینا باندې وځي نو مطلب دا وجاینا زموږ سره د menstrual flow لپاره exact point دی. صحیح ده. لاره ده ورله also called birth canal او دې ته مونږه birth canal هم وایو ځکه چې کله ماشوم پیدا کیږي نو هغه باندې لاره باندې وځي نو په دې وجه باندې دې ته مونږه birth canal هم وایو. urethra is embedded in its anterior wall او چې کوم زموږ سره یوریترا ده نو یوریترا د دې په انټیریور دیوال کې چې کوم دی نو امبیډډ ده، خښه کړل شوی ده پکې. صحیح ده. یا تاسو دا سم ویل شي چې مطلب دلته کې زموږ سره دا یوریترال اوپننګ دی نو مطلب دا زموږ سره د ویجاینل چې کوم دیوال دی نو په هغه کې امبیډډ دی. صحیح ده. مطلب خاص دی پکې او دا شانتي کې دې ځای ته تاسو راشئ نو مطلب انټیریور سایډ دی دا ویجاینل والز دی نو مطلب په دې کې زموږ سره دا امبیډډ وي. صحیح ده. خښه کړل شوی وي پکې.